الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. منگا خبر تاسو واورېدې مقصودی خبره او منگا د حضرت شیخ علامه وصایا صاحب ډېر مشکور یو چې هغوی دلته تشریف راوړو، تاسو ته عجیبه واقعې بیان کړل. خدای پاک دې موږ ټولو له پای باندې د عمل توفیق. بیا درته مفتی صاحب د بینوري رحمت الله علیه واقعه بیان کړه. دا یو ډېره د عبرت او ډېره د نصیحت ده او ډېره د انسان کې د جذبې راوستو ده. نو خدای پاک دې مونږ تاسو په دې باندې قایم دایم ساتو. او ورونو د دین بس دو جزء دي، لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس زر ځله یو سړی لا اله وایي، کروڑ ځله د ورځې وایي، منافقانو به وي، لیکن محمد رسول الله نه منه کافرو. الله تعالی په دعوا ان المنافقین لکاذبون، منافقان دروغجن دي، دروغ وایي. ولې نه هغوی خو ټیک وي. نشهدو هغه لفظ دی په زبان عربی کې چې زړه او ژبه یو برابري. منافقانو په دروغ وي، الله په دفه راولېږله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. نو لا اله زر ځله وایه چې محمد رسول الله دی محبت سره رکی نی راغلی مسلمان نیخه. اوس دا کافر قادیانې موږ له شک پیدا کوي، ساده خلکو له شک پیدا کوي او داسې شک پیدا کوي ته استخاره وکړه. وایي ته استخاره وکړه چې تا دا نیت وکړه د استخارې ته هم کافر شوې. ښه ولې ستا د پیغمبر په پیغمبرۍ شک و چې ته استخاره کې د خریدیه دومره نه پوهېږې. نو دومره خره دي که نه، هغوی خو موږ له شکونه پیدا کوي. قادیانې دی او کنجري ځای دی، رذیل کمثل او ایجنټ د انګریزیانو، هغه خو راغلی دې دپاره دی چې دا مسلمانان ګمراه کړي. خدای دې موږ د ګمراهۍ نه بچ وساتي. د دې خلکو پسې چې موږ روان یو، موږ به الله تعالی بلکل کلک ساتي. دا یاد ساتئ. خدای دې موږ تاسو له زه وایم ته دا امت نه دی، دا امت نه دی چې دی نه د پیغمبر د رسالت او د نبوت وعده اخیستې ده. الله قرآن کې وایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. تمام انبیاء ته 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 امتیان. څومره امتونه تیر شوي، ټولو نه دا وعده اخیستې شوې ده لتؤمنن به ولتنصرنه. ایمان به راړئ، ایمان به پرې راړئ، امداد به یې کوئ. هغوی په ایمان راوړی دی، امداد یې کړی دی. مونږ تاسو له نو تاسو خپل امت غام کوئ. دا خو ټول له سرکو دي، بعضې د خره زامن نه پوهېږي، هغه جدا خبره ده. دا خو ټول دی. د 1,24,000 پیغمبرانو نه وعده اخیستې شوې ده لتؤمنن به ولتنصرنه. خامخا تاسو به ایمان راړئ، امداد به کوئ د ده. نو انبیاو نه وعده اخیستل دا د امتونو نه شوه که نه؟ نو د تمام امتونو نه دا وعده اخیستې ده لتؤمنن به ولتنصرنه. د رسول پاک شان عظمت علماو تاسو ته بیان کړی دی. خدای دې موږ تاسو له توفیق راکړي او الله تعالی دې اسلافو زمونږ د هغوی چې کومه نقشه قدم باندې روان دي، موږ دې الله په هغې باندې روان ساتي. او د دې خانقاه، د دې مؤمنانو، د دې حضراتو دا کوشش چې تاسو خبرئ وخت په وخت درته د خطرې ګنټي غږی چې خبر شئ وره فتنه را روانه ده. هغه د قادیاني په شکل ده، هغه د غامیزي په شکل ده، هغه د بل سرکوزي په شکل ده،
هغه د بل مرتد په شکل ده پوه شوې دا فتنې را روانې دي یو خو درنه تراویح درنه لرې کړې بېغمه شوئ که نه کاله به درنه روژې وم انشاءالله لرې کړي ښه خبره کوئ یو بادشاه باز خلاص شوی و هغه یو بوډۍ ونیسه بوډۍ خو ساده ښځه وه وایي ستاسې د خدای بې خو باسي نامو خوږی ترېنه ټوله والې ده نو هغه پنجې وي هغې باندې خو هغه باز نیول کوي هغه نوکونه یې ټول کټ کړ بادشاه ته چې هغې راشه هغه خو شی نیولی دی و انعام وله ورکوي چې بادشاه له یې وړو هغه باز ته یې وکتل نو هغه ورته وی دغه شانخې چې په بې قدرو پېښ شوی بوډۍ ته یې وي دا دې په دې فرج کې ومانډه اوس تا خو د باز نه هغه شی لرې کړ ټولو دې باندې به څه کوو هغه خو لرې کوې تا خو ترې نهار څه ختم کړي دي مخوږه د ده نشته پنجې د ده نشته لاس دی د دین نه هغه شان جوړی ښه تراویح درنه ختم کړي کاله به درته وایي سنت منت نشته دی امید دی که چېرته به ووایي یو کلیپ کې به واورئ چې زکات مکات هم نشته هر پاکستانی 3-4 روپۍ قرضدار د زکات هم نشته دی نو هغه د بوډۍ هغه باز به ترېنه جوړ کړي د دین نه به هغه شی جوړ کړي خدای دې موږ د دغه خلکو نه بچو ساتي الله دې موږ ستاسو استقامت کلک نصیب کړي الله وایي ان کنتم تحبون الله که تاسو محبت غواړئ د الله محبت الله غواړي يحببكم الله محبت به وکړي تاسو سره الله تعالی ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې تابعداري د رسول کړه دا بعینه تابعداري د الله ده ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله تعالی دې موږ ته ارو دا خو باګلان هر یو کافر چې مړیږي کافر څومره عیسایان چې مړیږي لیؤمنن به قبل موته هغه ایمان راوړي په خوا د مرګ خپل نه په عیسی علیه السلام ایمان راوړي خو ځنکدن کې ایمان نامنظور دی ښه یعنې فرعون هم راوړه که نه وي آمنتو برب یو روپۍ وله ورکړې آمنتو برب موسی وار جبرائیل علیه السلام ورته وي جلن د جومات پېژنې اوس ایمان راوړي د خرید دیا په خولې وله خور سواوي لیکلي په خولې وله خار یې تړلی هسې نه چې الله رحم پرې راشي ښه هر یو کافر ایمان راوړي لیؤمنن به قبل موته په خوا د مرګ د عیسی علیه السلام نه دای به ټول دی مني خو چې وروستو بیا راشي د دمشق په مناره به راکوز شي حدیث کې راغلی دي 2 کاره به کوي یو به صلیب ختموي یو به دجال وجدي به دا 2 کاره دي بس دا 2 کاره دي او په حدیث او قرآن سره ټولو سره ثابته ده خدای دې مونږ تاسو په عقیده کلک ساتي د خپلو مشرانو عقیدو ته وګورئ د دې اسلافو عقیدې ته وګورئ د دې شیوخو په عقیدو باندې الله مونږ ټول کلک ساتي خدای پاک دې مونږ تاسو له خیر راکړي او ځان سره درود شریف ډېر زیات وایي چې څومره درود شریف وایي دومره به د محبت سیوا کېږي ډېر زیات به د سیوا کېږي تاسو یقین وساتئ بهر یوسف بن نوري رحمت الله علیه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بهر کار کړی دی او دننه کار مفتی محمود رحمت الله علیه کړی دی چې هغه یې په کاغذي کافر یې وګرځو کاغذي کافر هدې په خولې خو کافر دی خو کاغذي قانوني کافر یې وګرځو دا د مفتی محمود رحمت الله علیه د هغه نه ملګرو هغه محنتو غلام غوث رحمت الله علیه د علماو کار دا دی د علماو 3 کاره دي ښه رجوما للشیاطین وبالنجم هم يهتدون إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب د علماء 3 کاره دي رجوما للشياطين دي ځای نه به وایي قادیانې کافر دی پرویزي کافر دی غامیزي مرتد دی ګورې خیال ساتئ یو بل پکې شیخ ورته وایي هغه راوتی دی ومای کافر پاکستان دی هر یو پکې لګیایي خدای پاک دې مونږ تاسو ټولو ته دي یو ملګری راغلی دی کډي نه وي زما وروره دی هغه وایي چې زه مهدي یم میں زر ڈاکٹر لبو دا پاگل لے میں کڑی کی مہدی نہ پیدا کی گی غوالتا پیدا کی گی شاہ عبدالعزیز سے لکھی دیو پا مدینہ شریفہ کی نو بیا براشی مکی شریفی تا کلب مکی شریفی تا راضی دا ظاہرول وقت درتاوام مولانا سے بودرتاوی راضی با خو ظاہری با کم ځای تذکری دا قرطبی لکلی دی چی اتیا حکومتونا دا کافرو اتفاقو کی چې په خیبر د مکی باندې به 12,000 فوج غورځي هر یو حکومت د کافرو
د کافر حکومت 12,000 فوج به په خیبر د مکی غورځي چې په حرمینو حمله وکړي. نو چې دا راجمه شي دې کې 2-3 لکه 10 لکه مسلمانان به غیب مراجمه شي مکی ته، حرم ته به راجمه شي. دا امام مهدي صاحب به طواف کوي. نو یو کس به ونیسي او به چې ته زموږ مشر یې، هغه به ونیسي، دی به ډېر انکار کوي، هغه به مشر یي. هلته نه به دعا وکړي دی جنګ دی ورځئ په کافرانو باندې. نو 3 ورځې به جنګ وشي، او قسم جنګ به وشي. په 4مه ورځ به جنډه اوچتې شي چې مسلمانانو د اتیا حکومتونو د کافرو نه جنګ وګټو. نو جنګ به وګټي. د امام مهدي صاحب حکومت به یملأ الارض قسطا وعدلا، ځمکه به د عدل او د انصاف نه، یو روایت کې 2 کاله راځي بلکې 9 کاله راځي. دا د هغه حکومت به دا راپاتې رونو دا اوس وړي راځي دی پکې ګرځي پکې هر څه. اما ته څوک وایي دی کافر شه هم کېږي به سړیا. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. موږ د دنیا کې کوم خوشحاله یو چې دی راته جنت کې ومي. موږ نه په دنیا کې ډېر ستړی کې پرېږده چې ځي دا د خلک عمل دا واړه ماړه نه ټینګېږي. تاسو موږ دې الله بچ ساتي، الله دې موږ تاسو له خیر راکړي. درود شریف ځان سره ډېر وایئ، خانقاه سره تعلق ساتئ، راځئ چې زړونه زموږ تازه کېږي، په ذکر باندې ژوندي کېږي. د دې علماو دا محنت دا د دې لیدل د مفتي صاحب دا خبرې ګوره تاسو کې د مفتي یوسف رحمت الله علیه او واقع درته بیان کړه. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام هغه په کومه طریقه باندې راورسو. خدای دې موږ د دې اسلافو په نقش قدم باندې جاری او ساری وساتي. الله دې موږ تاسو له ټول استقامت راکړي. دې مېلمه دې الله تعالی عزت او برکت عمر کې برکت ته دې نه سوا واچي. د دې سایه دې الله په موږ باندې قائم دائم ساتي. الله تعالی دې خیر دعا وکړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. یا الله څومره دې مجمع ته دارونه زما راغلي دي، علما راغلي دي، شيوخ راغلي دي. الله دې عمرونو کې برکت واچي، الله استقامت نصیب کړي، الله تکلیفونه لري کړي، مشکلات حل کړي. الله ټول موږ د ختم نبوت خادمان وګرځي. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر د اوبو زموږ نصیب وګرځي. الله تعالی موږ په اس غړای باندې الله تعالی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدن او ملاقات نصیب کړي. خدای پاک دې زموږ د شيوخ شیخین د علما اکابر ټول الله تعالی دې په کروڑونه رحمتونه نازل کړي. الله تعالی دې د خانقاه حفاظت وکړي. زموږ استادونه دې الله دې خدمت توفیق راکړي، هر قسم مالی جانی خدمت الله دې موږ له توفیق راکړي. د دې شيوخ دې الله تعالی عمر کې برکت واچي. مفتی سے صحت کمزور ہے، اللہ دے ولخ صحت طاقت ورکی. اللہ تعالیٰ دا د ملک د اسلام د مسلمان سرمایہ دا اللہ تعالیٰ دے دا علماء تر و تازہ ساتي او دا عالمانو دے اللہ حفاظتو کی. زمنگا استاسو دا راتلل دے اللہ قبول کی. او زمنگا استقامت دا اللہ نے سوال کوئی لیکن استقامت دا ذر کراماتو نے بہتر دے. ذر کرامات دے نخکار کی گی خو اللہ دے منگل پا دن کے پا عقیدہ مانے کلک استقامت نصیب کی. اللہ دے ټول خوشحال ساتي. چا باندې قرضونه الله دې ختم کی، مرضونه الله دې لری کی، خفګانونه الله دې لری کی، مشکلات الله دې آسان کی. الله دې زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کی. د دې خانقاه څومره ضرورتونه دي الله دې هغه خپل در برابر کی. الله دې دې شيوخ په عمرونو کې برکت واشي. الله دې زمونږ اساسونه رضا شي. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فاسقين ظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.